بسم الله الرحمن الرحیم سورہ زخرف د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره در سلوختم ده او مکی سورت ده نازل شوه پس د سورہ شورا نه په نزول کې درش بیتم ده خلاصه دی سورت دار چې اول کې د قران توصیف ذکر کړي او بیا دلائل عقلیه ذکر کوي په وحدانیت د الله باندې دارنګي تسلی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته تسلی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته اگر پنځو آیاتونو کې قران طرف ته ترغیب ده پنځو آیاتونو کې قران طرف ته ترغیب ده دلائل عقلیه په پنځو آیاتونو کې دلیل نقلی ذکر کئی فواخیر ابراہیم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام نفادلو عقلیو نقلیو سر اثبات د توحید ذکر کئی دارنگی نفی د الوہیت وقت ذکر کئی د ملائکو د انبیاء علیہم السلام د انبیاء علیہم السلام او د ملائکو نفی د الوہیت ذکر کئی ذکر ملائکو انبیاء علیہم السلام تا مشرکان و آلہہ و معبودان بیوے نو داغی نفی و ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دے پا مراد و مانا بانی خپوئی والکتاب المبین قسم دے پا قرآن چھ واضح کتاب دے واضح سرگن کتاب دے حق سرگن دوی انا جعلناہ قرآنا بیشک گرزول مونگ دیل قرآن عربیا پاربی جبکی لعلکم تعقلون دیر پارا چی تاسو دا عقل نکاروالی و انہو بیشک دا قرآن پاک فی ام الکتاب پاغ اصل کتاب کے چلوح محفوظ دے لدینا زمونگ سرا نو دا قرآن پاک لعلیون لوی شان والا لعلیون اے رفیع و شان بین الکتب پر نور اسمانیو کتابونو کی دا لوی شان والے حکیم او محکم کتاب دے دا حکیم یو مانا داوا لوح محفوظ کی لکلی دی چی دا محکم کتاب دے دین اپس بل کتاب نرا دی چی دا دی پی منسوخ شی یا حکیم دے کہ پا مانا دا حاکم دے حکیم اے حاکم علی غیره من الکتب دا پټولو کتابونو حاکم دے فیصله وکا چې حکم بده دې منل شي بل بنشي منل افنضرب عنکم الذکر آیا واړو موږ تاسو نه قرآن د ذکر نه مراد قرآن دی افنضرب دور لوی کتاب دی چې په لوح محفوظ کې لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر آیا واړو موږ تاسو نه قرآن صفحا پاړو لسرام ان کنتم قوما مسرفین دا چی تاسو یو قوم ظالمانو مشرکان قرآن در باندې خنه لګی نو تاسو د وجه نه مونږ تاسو نه قرآن واړو وکمر صلی الله من نبیین او ډیر را لګیو موږ د پیغمبرانو نه فل اولین پړم بنو امتونو کی وما یاتیهم من نبیین نبرات لو ایته سیو پیغمبر الا کانوا به یستهزئون مگر دای داغ پیغمبر پوری چټو کې مې کولی فاهلکنا شد منهم بطشن نو هلاک کړي دي مونږه ډېر مضبوط دي موجوده او بطشن په قوت کې بطشن په قوت او طاقت کې داغي طاقت او قوت د دین ډېرو ومضى مثل الاولین او تیر شوی دي په قران کې مثالونه دلمبنو دای ټول واقعات مو مخ کې واوریدل چې سورل وی طاقت او قوت او هما هلاک کړ ولا ان سالتهم دلیل عقلی اعترافی ذکر کوي دوی ولا ان سالتهم کشر تفوس تو کدوینا من خلق السماوات والارض چې سوګ دې چې پیدا کړی اسمان نظم کې لا یقولن نخام خدای بوای خلقهن العزیز العلیم چې پیدا کړی دې لره غالب او په رات الذي الله غذاب تجعل لكم الارض مهدا غرزول د تاسو لزمک فرش او بستر
وجعل لكم فيها سبلا او پیدا کړی دي تاسو لپاره کې لارې لعلکم تهتدون دې لپاره چې لارو مومي د خپل دنیوي مقاصد لپاره او د توحید لپاره او د دین لپاره. والذي الله ذات نزل من السماء ماء راوري دبر طرف نوبو بقدر پاندازه باندې چې الله ته معلوموي فانشرنا به بلدة میتن راجن دیکھو مونږ پر یو سرا غکلې مړ کذالک تخرجون تاسو به تاسو د قبرن رويسته شي. والذي الله ذات خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړې جوړې ټوله هغه كلها پیدا کړی دي جوړې كلها ټوله دغه جوړې هر شی جوړې جوړې د نرو ماده وجعل لكم من الفلك او پیدا کړی دي تاسو د پاره د کشتونا والانعام او د زناورنا ما ترکبون هغه چې تاسو په سور لیکوي لتسلو علی ظهوره دې لپاره چې برابر شي پشاګانو د دې د سورلې پشا برابر کیناسته ثم تذکروا نعمت ربکم او بیا آیات کوي تاسو نعمت د خپل رب اذا استویتم علیه کله چې برابر شي په دې سورلو وتقولوا تاسو وای سبحان الذي پاکی دا غزات لرا سخر لنا هذا چې تابع کړی دی موږ د پاره دا سورلې سخر لنا هذا تابع کړی موږ د پاره دا سورلې وما كنا له مقرنين او نو مونږه دلر طاقت لرونکي چې دا دې مونږ تابع کړو وانا الى ربنا لمنقلبون او بشک مونږ خپل رب طرف ته خامخا واپس کیدونکیو وانا الى ربنا لمنقلبون وې د سوړلې په وخت دا دعا ولې وکړي چې مونږ الله ته واپس کیږو مروبا دراغي ګڼ حکمتونه علماء ذکر کړی وې دا واپس کیدو مناسبت د سوړلې سره سره ویو خدای چې انسان کله په سوړلې سور دی نو دې خطرې په حال کې کې دې شرو ورزي یا کې دې شي دا سوړلې سره جنگي نو دل وې سور خوشوي واسنه دا چې تاخيري سورې دلني مرګ آیات کا توبه او باسه یو وجه مناسبت دا کیشته غرق نشي دې سوړلې نه رونو ورزيږي چتهونه جنگي مرګ آیات مرګ له تیار شه دیم دا دې ته وای چې ګوره ته خسور شوي خو اخیرنی سورې دلم رایات چې خلکو وکټ کې شولې په سرور کسب دې خبر لوړي دته ته وای دا سورلی چې کې اخیرنی سورلی مرایا رک بعض مفسرین دام ذکر کړي وای ځنی وخت دا سیوی چې سره په سورلی سور شي کنه نزله کې راسي دغه غونته هوا غونته راشي شربایز په اسورم په خوا قیمتي سورلی داوا یادای چې اوسه سره په قیمتي موټر کې ناشته نزله کې چې توجب او غرور را نشي نو یا شعر آیات کا اذکروا ذکر هذه اللذات هغه شعر آیات وا چې د دنیا لذتونه ختمي به خوندکې هغه مرګ الله حبیب وي اکثروا ذکر هذه اللذات هغه شعر ډېر آیات وي چې د دنیا د دې خوندونو هغه خوند به خوندکې هغه مرګ آیات کجرا دا پاتی وی دا ارس پاتی وی خاور لبزم پتہ لگی نه چې خاورو کې بس کیږي و ان الى ربنا لمنقلبون او بیشک من خپل رب تا خامخا واپس کیدون کیو وجعلوا له من عباده جزءا او غرزولی دی د مشرکانو الله لرا دا الله د بندگانو نه جزءا ایصداران اولاد او لونو نسبت ورته کړي ان الانسان لکفور مبین بیشک انسان خامخا انسان کافر او مشرک خامخا ناشکر دے سرگن لکفور مبین امت تخذا آیا نیولی دی اللہ استفهام انکاری دی دے کی دا پارا تعجب دے امت تخذا آیا نیولی دی اللہ مما دہا چانا یخلق چکم مخلوقی پیدا کرے بنات نونا واصفاکم بالبنین
او ورکړی تاسو په زامنو وَإِذَا بُشِّرَ کَلَ چِزِرِ وَرْكْلِشِ أَحَدُهُمْ يَوْدُدْوِيتَا بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا پاہا سبانی چی بیانی دید پارد رحمان مثلا پا مثال کی ظل وجهه مسودن نوی گرزی مختکتو دخبکاننا وهو کظیم او دید غسین ڈکوی دغشن آیات در سورہ نحل کے تم پنزوستم تیرش او من ينشو فی الحلیہ اے ہر غسوک ينشو فی الحلیہ چاغه پر ورش حاصل وی پکالو کی او من اے هغه مخلوق او اصل کی دا حمزه د انکار د فاره ده او دا وو عطف دې دې کی په یو جمله مقدره والے اے یجعلون او من ينشو فی الحلیہ او یجعلون من او یجعلون لله آیا دای ګرځي الله سره صداران غسو یونشو فی الحلیہ لو یولشی او غیت پرورش ور کولشی پکالو کی زیورات چي د حسن د کمی د وجنا او پاغي زیورات تکمیل د حسن کئ وهو فی الخصام غیر مبین او غی د هو ضمیر دغی لونو تراجی ده بنات تا خو دا مذکر په اعتبار د من او من یونشو کی من تیر شو نو من دے کی په اعتبار د معنا چې لونت مراد دی مؤنث ته او د لفظ په اعتبار مذکر نو ذکر د هو ضمیر اور تراجه کو وهو فی الخصام غیر مبین او غی پجګړه کې غیر مبین خپل دلیل ښکارا کول نشي او غی پجګړه کې ښکارا کې دی نشي یو خدای کې جهاد او جګړه د قتال له زنانو کار نه یا کدغه شان چا سره سباس مباصره نو د خپل حق د فار دلیل نشي پیش کوله غیر مبین یعنی غیر قادر علی تقریر دعواه اغه قدرت نه لري په ثبوت د خپل دعوا په ثبوت باندې قدرت نشتا نو دا سه کمزور مخلوق وای تاسو د الله رب العزت سره شریکان جوړوي وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسا او مقرر کړی دي دای ملائک وجعلوا الملائکة الذین او غرزولی دي مشرکانو ملائک هغه هم عباد الرحمن چې غي بندگان د رحمان دي اناسا زنانا مشرکان و اذا زنانا دي او لونه دي د الله اشهدوا خلقهم آیا دی حاضر شیو پیدائش دی ملائکو تا ستکتب شہادتهم زرد چوبلی کلشی گواہی دوی دی پامل نامو کی ویسألون او دین دی بارکی و پرز قیامت تپو سکڑیشی وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم او ویلیو دی مشرکانو لو شاء الرحمن کشرف خشوید رحمان ما عبدناهم نم عبادت نہ کړه د دوی دا شان آیات ته لکه سوره انعام کې در لتیرو آیات یوسل اتصل وختم او دا شان آیات در له سوره نحل کې متیرو دایدا مشیت فرضا اغستو د مشیت نه رضا مرادولا او د ځان د پاره د جواز یو دلیل جوړولو مالهم بذالک من علم نشتر دوی نه په دې باندې علم انهم لا يخرسون ندی دوی مگر درو جنی ام آتیناهم کتابا آیا ورکڑے دے مونگا دی مشرکانو تس کتاب من قبله ضمیر یا قرآن تراجے من قبل القرآن دے قرآن نمخ کی اے حبیب قرآن نمخ کی دی تس کتاب ملاو چھ دادائی کم شرک و کفر کئینو گنی دلیل پاک کتاب کی منتے نو تاسو نمخ کی خمادی دے کتابم نرے ورکڑے یا ابن کثیر وید من قبله ضمیر دے شرک تراجے دے ام آتیناهم کتابا آیا ورکڑے دے مونگ دے مشرکانو تس کتاب من قبله اے من قبل شرکهم دا دید دے شرک نمخ کی ندادے چکم شرک کئی نو بس اغی کی دے دلیلو کتو فهم به مستمسکون
نو دای دغه کتاب مضبوط رانی ولې او پاغه کې بس دلیل مونته نو کتاب ورته هم نه ملاو بل قالو بلکی وایدوی انا وجدنا ابانا علی امتن وی بیشک مندلیو مونگ مخفل مشران علی امتن پیو دین و پیو طریقے و انا علی آثارهم مهتدون او مونگ دا غید نخو پسی دا غید قدمونو پسی لار مندن کیو وکذالک اللہ ایدارنگی ما ارسلنا من قبلک نورا لے گلے مونگ مخستان فی قریتن فیس یو کلی کی من نذیرن اس یو یرور کون کے پیغمبر الا قال مترفوها مگر ویلیو اغا مستو متکبر خلق دغه کلی چې د مال د دولت او د مشرعی او د اقتدار په غرور او تکبر کې هر پیغمبر ته ویلیو ان وجدنا بانا لامه بشکم مندلی خپل مشران په یو دین وان علی آثارهم مقتدون او مونږ دا غي د قدمونو پسې مقتدون روانیو هغه پسیزو قال هر پیغمبر ورته خپل دور کې ویلیو اے قال یعنی کل نذیر من اولئک المنذرین هر یو نذیر ورته ویلیو قال ویلیو هر یو پیغمبر اولو جئتکم اگر کراتل میکړی وتا تا او بعض مفسرین وایي قال داد الله د حبیب مقوله قال الله حبیب ورته ویلو دا قول مفسرین ذکر کړي یا قال هر یو نذیر په دغه منذرینو کې ویلو او لو جئتکم اگر کراتل میکړی وتا او سب اهدا پډېر هدایت سره مما راغنا وجدتم علیه اباکم چې تاسو مندلی پاغ خپل مشران ما درته داغینا بهتر او افضل او غره هدایت وروړي او تاسو هغه کفر او شرک او گمراهی ده اگر کراتل میکړی تاسو به اهدا پډېر هدایت سره مما وجدتم علیه اباکم داغنه چې تاسو مندلی پاغ خپل مشران وګوره قران شریف کې غنو زینو کې اسم تفضیل پدا سے معنی استعمالی چې داغه بالمقابل یعنی بل شیلی حضرت دا معنا نه دا غنی چې دا ډېر هدایت ته مقابله کی کډیر نی نو لک خوبوي نو دا معنا دې کې نه مراد قالوا نویلو دی انا بما ارسلتم به کافرون بے بیشک مون پاوا چې تاسو پاغیر علی گلیشی انکار کوونکیو فانتقمنا منهم نو بدلا غستو مونږ دا وینه انتقام متواغس فانظر نو ګور کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ او اخیر انجام المکذبین د دروغ وینکو دلیل نقلی ذکر کئ فواقید حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام لأبيه وقومه خپل والد تا او خپل قوم تا انني براء مما تعبدون وی بیشک ز بیزار امداغن چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي الا الذي مگر ها غزاد استثناء منقطع فطرني چې پیدا کړم فانه سيهدين دا سین فسيهدين کې د استقبال لپاره نه بلکې دا د تاکید د لپاره ده سيهدين زرد چې مضبوط بکی ما په هدایت باندې فإنه دغ الله چې پیدا کړم سيهدين مضبوط بکی ما په هدایت وجعلها كلمه باقيه او ګرځول دا الله دې له کلمه رستو پات کی دن کی فی عقبه فاولاد داغ کی او دې کې د کلمې نه څه مراد دي چې ویلو چې انني براء مما تعبدون او دغه کلمه د سوا بعد د انني براء مما تعبدون تعبیر کړي په لا اله الا الله سره دغه د لا اله الا الله کلمه ګرځولې و دې له کلمه باقیتن باقی پات کی دن کی
فی عقبه فاولاد داغ کی نو همیشه بدای په اولاد کې دا سیوی چې دا الله توحید با منی او خلق له بیانای او دې ته خلق را بلی لعلهم يرجعون دې د پارا چې دې روګرځي توحید تا بل متاع هؤلاء بلکې فائدہ ورکړي د ما دې کسانو ته قریش ته مراد دی واباهم او د دې مشرانو ته هم فائدہ ورکړي وا عمر می ورکړو مال می ورکړو دولتونه می ورکړو حتا جاءهم الحق تر دې چې راغ دوی ته حق توحید راغه قران راغه دې کې د حق معنی وا قران راغه توحید راغه ورسول مبین او راغه دوی ته رسول بیان کوونکې بیان ورته کوي واضح بیان ورته کوي ولما جاءهم الحق هر کله چې راغ دوی ته حق قالوا دی ویلو هاذا سحر و دا خو جادو دی و انا به کافرون او مون بشک د دین انکار کوونکیو وقالوا ویلو دی مکی والو لولا نزل هذا القران ولرا نازل کړي شوی نه دا قران پاک علی رجل فیسری من القريتين ذي دو خارون چې مکه او طائف دی عظیم فیولوی سری دا عظیم درجل صفت چولې مالدار وي او دا غډیر مال ونو پاغول قران راتلو چې دا په نبی عليه السلام راغی حضرت مفسرین لیکلي وای مکه کې بدای ولید ابن مغیره یادور او سو کوئی عتبہ ابن ربیعہ دا ګور سور غټ مالدار دی وای په دبر راغله وکنا او په طائف کې عروه ابن مسعود یادولو یا حبیب ابن عمر ودا ګور دور غټ غټ مالدار دی نو پدای بدا قران راغله الله راغي جواب را لېږي اهم یقسمون رحمت ربک آیا دای تقسیموی رحمت درفستا الله اذا نبوت زما او رحمت نو زما رحمت د تقسیمول مالکان دا مشرکان دي نحنو قسمنا مونږ تقسیم کړي بینهم فمند دوی کې معیشتهم معیشت نو مراد یا خو یعنی رزق د دوی یا اسباب د معیشت د دوی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کې الله دې دنیا د ژوند تقسیمول دین لري ور چاله می اسباب د معیشت سوق دکان کوي سوق نوکر دې سوق زمیدار کوي چاله الله یو سبب جوړ کړي چاله بل دا تقسیم د بره طرف نه نو کله چې دنیوي رحمت تقسیم داغه مالک الله دی عوام دې په لاس کې نه ور کړي نو هغه نبوت او پیغمبري چې هغه پر رحمتونو کې لوی رحمت ده داغه تقسیم بسنګ د کافرو په لاس کې ورفعنا او پور تکړی موږ بعضهم بعض ذی فوق بعض د پاسه د بعضی درجاتن په درجو کې د بعضی درجه د بعضی د پاسه دي څوک مالدار دي څوک غریب دي لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دې د پارشونی سی بعضی د دوی بعضی د سخریا خدمتګاران بعضی د بعضی خدمتو کی دې د پارشونی سی بعضی د دوی بعضی لرا سخریا خادمان بعضی د بعضی سو کی خدمتیو کی الله رب العزت پدی ترتیب باندې دا سخریا یعنی معنا دا خادمانو نسی او چاویلی چې دا من السخریه التي هي بمعنى الاستهزاء چرا مالدار فقیر پور خنداو کی او دا قول امام قرطبی د باز نه نقل کړي او تفسیر روح المانی کی وای د سخریه معنا دې دې کې پټو کو سره کول دا هغه وای چې مناسب نه دغه معنا روح المانی اگر چې کې امام قرطبی د بازي لغات او د امام نقل کړي دا روح المانی وای دا معنا دې کې مناسب نه د سخریه معنا ک چریشی ټوکی کول نو دا معنا دې کې مناسب نه او وای بعض علماء اگر چې دا کړي او هغه نقلیم کړي خو وای انه غیر مناسب للمقام دا معنا د لغت په اعتبار درست را چې سخریا ټو کو تم وای دا د مقام سره مناسب نه را
اگر چلو علماء او د لغت امامانو دا معنا اندې کې کړي چونی سی بعضی د دوی بعض لرا سخریا یعنی عام معنا خدا و خادمان او خدمتګاران چې د ټوکو معنا هم کړي لکه دا معنا امام قرطبی او روح المانی د غنو نه کړي او به ویلي چې مقام سردا مناسب نه ده ورحمت ربک او رحمت درفستا چې الله اے حبیب تاسو له نبوت درکړي یا رحمت درفستا چې الله و جنت درکړي خیر مما یجمعون غرض دا غنا چې دا کافر سے جمع کوي ولولا یکون الناس اوس داوی چې دنیا کې ګورا اکثر کافر تمال او دولت او خوشاله مومن توي تعالی راغي په مقابله کې لوی نعمت چې ایمان ده الله تابعداري دا فرض د قیامت جنت ته ولولا ان یکون الناس وای کچره نه ودا چې شی ودا خلق امه واحده دله او په کفر باندې ټول کافران نشي دایر نه لجعلنا نخامخا غرزول به مونږه لمن دا غچا د پاره یکفر بالرحمن شغی انکار کوي د رحمان نه رحمان نمنی دا الله توحید نمنی لبیوتهم سقفا د پاره د کورونو د دوی چتونه به من فضوتن نسبینو زرو د سپینو زرو چتونه به ور کړي و معارج او اندر پای به ور کړي د سپینو زرو علیها یظهرون چې پاغي بدوی چتونو تور خته ولبیوتهم ابوابا او د پاره د کورونو د دوی ابوابا دروازې به وسرورن او تختونه به می ورکړې وې سرو د سپینو زرو علیها یتکئون چې پاغي باندې مری تکیاواله وزخرفا د زخرف یو معنا دا نور نقوش او نقش و نگار به می ورکړې نور زیب و زینت به می ورکړې روح المانی یو معنا دا کړی وزخرفن ای نقوش نور نقش و نگار به می ورکړې او سو کوئی زخرف ستوي اساس البيت هغه د کور سامان او چې پاغي کور خیسته کی دا به ور کړي او چې معنا د ذهب او د سرو زرم کړي وزخرف او سر زر به ور کړي وان کل ذالک ندی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا دا لما په معنا د الا او ان نافیه ده ندی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان د ژوند دنیا ده والآخرت واخرت عند ربک استغ ربنیز للمتقین د پار د پرهیزګارانو ده اخرت الله د تقوادارو د پار مقرر کړي او لیکلي ومن یعش عن ذکر الرحمن دیکی یعشو کیو قرت دار ومن یعش چا ویلے فتح دشینی ویلے یو قرت فیعشو کی د یعشر ندا په معنا د ډوندوالي راځي لکا امام قرطبی وای عشی یعشا عشن دا علوی اذا عما چې سوکړون شي او دویم قرت پدې کې دغه عام دی چې د شین زمره نو دا د عشا یعشون لري دا بیا د عشا یعشون لري او عشو بیا امام خلیل وی دیتا وی النظر ببصر ضعیف نظر کول په نظر کمزوری سره او بعض علماء دا وی عشا چې مقصور شي نو دا مصدر د عشا ده او دا هغه چالوي چې د شپې نظر نه لګي او درځي لګي شبکور چې ورته وي نو دغه قراتونو په اعتبار سره د یو شو معنام یعنی کچره د عشا عشیه عشا نشنو معنی لوندواله او کدا عشا یا شو نشي نو بیا په معنا د اعراض او د غفلت ته ومن یعش عن ذکر الرحمن هر غسوک چې مخواړی عن ذکر الرحمن د کتاب د رحمان نه ذکر الرحمن نه مراد قران دی او وردا مخړول کله عقیدتن وی نو کله عملن وی هر هغه چې مخواړول عن ذکر الرحمن
د یاداش در رحمان نا د کتاب در رحمان نا نقیز له شیطانا نو مقرر کوم دا پاره شیطان فهو له قرین ناغه په دنیا او آخرت کې د مرګروي او به د دین نه بندي او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا قرین دی کی چې ذکر کو نو دا چاته د پیریانو نه ملاویږي چې شیطان ورته وي او چاته د بنی آدمو نه ملاویږي چې هم انساني شیطان وي دا مرګره چې د دین نه اړای نو کله جنی وی کله انسی وی وانهم بشکد شیاطین لا یسدونهم عن السبیل خامخا بندوی دی د سیلارنا ويحسبون او گمان کوي دوی انهم مهتدون چې دوی غنی لار مندون کینی حتا تر دې را جانا چراب شي مونتا قالن وای بل انسان یا ریت بینی و بینک هاي افسوس چې په من زما او په من ستا کی دغه مرګری ته وای کار انسانانو نه دي او کړي شیطانانو نه دي بعد المشرقین لروال المشرق او مغرب فبئس القرین نو بد مرګره وي ته زه ترغه پورې پرې نو کوم چور ته رسول ولن ينفعكم اليوم او ارګس فائدہ بدرن کی تاسو تننرز تاسو لبا تاسو را راجم کېدل او تاسو را پور کی شریکېدل فائدہ درن کی ځکه دغه شیطان او دغه انسان په پور کی مرګره ولن ينفعكم اليوم او فائدہ بدرن کی تاسو لننرز اذ ظلمتم کله چې وای تاسو ظالمان دنیا کې مشرک کړو انکم فی العذاب مشترکون دا چې تاسو په عذاب کې بشریکي افانت تسمع الصم آیات اورول کول شکانوتا او تهدل عمیا یا لار سمول شړندوتا ومن کان فی ضلال مبین او هغه چاته چې دی غي په گمراهی ښکار کې فایما نذهبن بکا کچری مون بوزتا فإنا منهم منتقمون نمون د دوینه بدلا واستون کیو امام قرطبی وی د اما نذهبن بکا دو مقصدونه یعنی اے حبیبا تا د مکی مکرمین مدینی منوره ته بوزو او د دې مشرکانو تکالیف نه تنگش نو موږ به د دین استاسو د تلو نفس انتقام والو لکه د بدر فرض الله رونی و یاد زهاب نه مراد دې دې کی د الله د حبیب وفات کی دلی فاما نذهبن بکا کچری بوزو مونږ تعالی حبیب وفات کو نفعنا منهم منتقمون بیشک موږ د دوینه انتقام غستون کیو او نورینک الذی یاو خیتا تبازها عذابنا وعدناهم چې موږ دې سره وعده کړی او تاسو په ژوندون کې په عذاب راشي فإن علیهم مقتدرون نو بیشک موږ په دې قدرت او طاقت لرونکیو وای دا زما ذمہواری د حبیبا تاسو ذمہواری سره فاستمسک بالذی وحی الیک ادا مومن ته وای چیرې باز وای عذاب دې په کافر راشي او زه پسترګو وینم الله وای عذاب به فراولم یا دنیا کی او آخرت کی خو یقینی ہے استا کار د دې سره نه فاستمسک بالذی کلا کرو کتاب منګولیو لګاو پا کتاب او هی لیک چې وਹੀ کړي شوی دتا تا انک علی صراط مستقیم او بشکت حبیب فلارنی غی وانه بشکت قران پاک لذکر لک خامخا شرافت دتا د پارا ولقومک او استاد دی قوم او امت د پارا دا هو کدی پوی دے نو دای د پارا لوی شرافت دے چې قران د الله خیر نه کتاب دے او ګور د دې عربو په جبه رولې ګلو وسوف تسالون او زر دې چې تاسو نه تپوس وکړې شي دسه تپوس بوشي نو تفصیل القرآن کې علامہ ابن جوزی رحم الله وی په قران باندې د عمل تپوس وکي او د دې نعمت د شکر تپوس وکي چې الله وی دا دور لوی نعمتو نو تاسو د دې شکر ادا کړئ کنا وسوف تسالون او زرد چې تاسو نه تپوس وکړئ شي پرز د قیامت
د قران پاک د حقوق مبارک وسوف تسالون او زر دې چې تاسو نه د دې بارکه تپوس وکړې شي او دې کې علماء کرام لیکلي چې ګور دا آیات د دې دلیل له چې دیو انسان د لپاره فخر او شرافت هغه کتاب د الله او د دې کتاب بارکی الله پرز د قیامت پختنه وکړي چې زما بندگانو په دې معامل کړو کنا په دې باندې تاسو عمل کړو کنا او دارنګ دې کتاب باندې مو ایمان وروړو کنا واسال او تپوسو کا من اغچان ارسلنا من قبلک چرالی گلی ورته مون مخکستانا من رسولنا دخلو پیغمبرانو نا دلته وای د مخکینو پیغمبرانو نه تپوسو کا نو دا غي نه د تپوس سے امکان شته نو علماء دا غي مختلف جوابونه ذکر کړي وای دې کې مراد په سوال د رسول سره یا خو حقیقت سوال لے یا دې کی دا مجاز دے د نظر نه پادیانو دا ہوئی کی یعنی دا هر پیغمبر دین دا آغا آسمانی کتاب دا په توحید باندې متفق دے او د شرک فرد باندې متفق دے نو د تپوس نه مراد دا غي دینونه کتلی او لټولی اواز علماء دام لیکلی چې دا تپوس حقیقتا نه ځکه په ليله الاسراء کې د الله حبيب انبیاء علیهم السلام سره ملاقات شوه یادې کې حذف د مضاف ته واسال امه من ارسلنا قبلك من رسلنا یعنی تپوس نه مراد دې کې د انبیاء او د امتونو نه تپوس ته چې کې کوم حق پر علماء نه به صحیح حل وای یا سوال حقیقتا مراد نه ده بلکې مراد دادی چې ټول اسماني کتابونه او پیغمبران په توحید باندې متفق دي تاسو کدا غچانا ارسلنا من قبلک من رسلنا چرالی گلی ورته موږ مخکستانه د خپل پیغمبرانو نا اجعلنا من دون الرحمن آیا ګرځولې دې موږ علاوه د رحمان نه الہتن نور معبودان يعبدون غني چې دا عبادت او بندگی وکي دي شي ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او بشکر علیکم موسی علیہ السلام بآیاتنا فخلوا دلائل و معجزات سرا الى فرعون تو ملئه و سرداران داغتا فقال انی رسول رب العالمین نو فرمایلی موسی علیہ السلام وی بشکر رسول ابن پالن کی د مخلوقاتو فلما جاءهم بآیاتنا هر کله شرات لیکلو دوی تا بیااتنا زمون پایاتونو معجزات او دلائل سرا اذاهم منها یزهکون نو ناسا پیغوی د دې معجزات پورې خنداګانې کولی وما نريهم من آیه او نبخول موږ دې فرعون او دا قوم ته من آیه یو نشانه دلیل او معجزه الا هي اکبر من اختها مگر اغبلو یو من اختها دا مثل لاغینا الا هي اکبر من اختها مگر اغبلو یو من اختها اے من آیت مثلها دا نشانی نه چې په مثل لدی بو یعنی دیوی معجزې پس به معجزه به مولا دا مخکینه لوی سرګندول دیوی معجزې پس بل معجزه چې بوا الا هي اکبر مگر اغبلو یو من اختها دا معجزین چې په مثل لدی وا واخذناهم بالعذاب اورانی ولیو موږ دی په عذابونو سره لعلهم دید پار یرجعون چه دی رو گرزید دی خپل کفرنا وقالو ویلو دی فرعون او دا قوم یا ایوہ الساحر وی اے عالمہ ورد دی پا محاوراتو کی ساحر دا عالم تبیوی شکل سا عذاب بفراغ نو دی بوی یا ایوہ الساحر اے عالمہ چستا پا دی خپل فن کی دورلوی تجربہ ادعو لنا ربک سوالو کا زمون دا پارا دخبل ربنا بما عهد عندک سبب داغی چی وعدے کری تاثرا یعنی تی پیغمبر یو تی نبی کرے اننا لمحتدون
وی بیشک خامخامون لار مندون کیو وګدا تکلیف زمون نه لری شو کنه نو بس مونږ ایمان راړو نو حضرت موسی علیہ السلام به دعا وکا او د دینه مصیبت بلری شو فلما کشفنا عنهم العذاب کله چې لری وکوم د دوینه عذاب اذا هم ينكثون نو ناسا پی بدای وادی درماتون کیو ونادى فرعون في قومه او आवाज کړو فرعون په خپل قوم کې قوم راجم کو الکدانن بادشاہان تقرون کوي قوم ته دغه شان بیان کولو قال فرعون ویلو یا قوم زما الیس لی ملک مصر آیا نه ما د پاره بادشاہی د مصر دا د مصر بادشاہی د چا پلاس کړه وهذه الانهار تجري من تحتي او دا نهر ندی چروان نی من تحتی زما د محل او زما د باغونو د لاندې یادا مانو من تحتی زما په حکم روان کزو غوارم خو بن بکم دا نهرونه افلا تبصرون آیات سوی نینا حکومت ما سره لاس کې دے بنگلې زما دی نهرونه زما په اختیار چلیږي او زما د بنگلو د باغاتو د لاندې نهرونه روان دي ام انا خیر آیا غرم من هذا الذي دعا کسنا هو مهین چې هغه کمزور دی اوس پکې موسی علیہ السلام یادای مهین ضعیف حقیر ولا یکاد یبین او نزدین چې دې بیان کی دا غصه او عناد وګور موسی علیہ السلام ته سپکو ذلیل وي او دې نزدین دې یبین چې بیان کی ولا یکاد یبین او دې نزدین دې یبین چې بیان کی دا ولې دوی موسی علیہ السلام چې کوه تور کې الله اور پیغمبري ورکا او دا غي په جبه کې هغه لکنتو نو دا غي د پاره چې کله سوال کو نو هغه لکنت خلل شي نو دې کې یو قول د جمهور دی دا فرعون چې وایي چې ولا یکاد یبین دے نزدې نه دے چې بیان کی کلام لرا نو جمهور ین علیہ السلام کان بلسانه بعض شیء من اثر الجمره لكن اللعين بالغ جمهور علماء پدی دي چې د موسی علیہ السلام په مبارکه جبه کې د سروت کې بعض اثرات پاتې شو نو دانګنه چې بیان نشو کوله او معمولی اثراتو خودی لعین مبالغه وکا ومن ذهب الى ان الله تعالى كان اجاب سؤاله نحل عقدة من لسانه فلم يبقى فيها منها اثر او کوم علماء چې دي طرف تلاړ دي چې هغه وی موسی علیہ السلام چې کله سوال وکړو نو دا لکنت بالکلیه ختمو دا لکنت بالکلیه ختمو نو ولا یکاد یبین دا بیا د زد او د انات خبره دا د زد او د انات خبره بعد وی چې بالکل اثر پاتې نو دا هغه د زد او د انات خبره ده لکه نور خبرې د زد او د انات وی یا کوم معمولی اثر پاتې لکه دا د بعض علماء قول سوال الله قبول کړو بعض اثرات فجب پاتې نو ایدا دې کې دې مبالغه کوي چې د سراړو ګور بیان نشي کوله ولا یکاد یبین او نزدین دې چې دې بیانو کی فلولا الکی علیه اسورتن ویولی نشرا غرزول دت بنگړی من ذهبن دسرو زرو لاسونه یو خلق لو خذل شوګری جماعه لاسونه ټول دسرو زرو د بنگړو ډکتی فرعون وی تاسو چې تر موسی علی السلام پلاس کدا کتری او جاء معه الملائکه یا او جاء معه الملائکه یا اول ناراضی د سر ملائک مقترنین مجتمعین معنی وا مقترنین پجم جم سرا یا بعد وی متتابعین فی در پہ یا مقترنین اے مجتمعین کثیرین ډیر ملائک د سرول ناراضی چې د سر مدد کوي وګوره معاشره کې اکثر خلق ناپوي فاستخف قومه نو پاسانای سره تابع کو قوم د خپل ځان یو معنا دا
یا فاستخف قومه فالقوم جاهل او ضعیف العقل منذر ای ویری شاو کنه موسی علیہ السلام سره لاس کیسه اخو غریب او فقیر او بے مال اور هر سره فرعون نی فاستخف قومه نو کما کلو بیوقف منذل خپل قوم فاتواو نو د تابعداري غي کړو انهم كانوا قوما فاسقين بیشک او غي قوم نافرمان فلما اسفونا هر کله چې موږ له غسر اوستا انتقمنا منهم نمغه بدلا غست ولا وینا فاغرقناهم اجمعين نو غرقړي میو دی ټول اسفونا معنا موږ خفقو نو موږ له غسر اوستا موږ الله وي غسکو نو بدله می تی واغستا او غرق می کل ټول فجعلناهم سلفا نو ګرځول دي موږ سلفا مخکی تیر شوی ومثلا للآخرین او یو مثال جیبا او نصیحت درستنو لپارا دابل دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ولما ضرب ابن مریم مثلا او کلچ بیان کریشی دزوید مریم بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثلا مثال اذا قومک منه یسدون نو ناسا پیدا قوم ستای حبیبا د دې پوری خندا کوي او وجد خنده دا ولکه سوره انبیاء 98 نمبر آیات کې در لثیر شو چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون کله چې دا آیات را نازل شو نو مشرکان او خاندلوی چې موږ نبی رسول الله لبر دي خبره جواب ورکو ودا خو زمو دا خدایان چې به ورتزي نو دا خو عیسی علیہ السلام عبادتم شوه نو له د مو خدایان غره دي کاغه نو چې غزي زمو دا دې لړش نو هغه جواب سورہ انبیاء کې الله را لګلو چې ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون اذا قومك منه يسدون ناسا بی قوم استاد دین نخندا کوي چغي وای خنداګانې کوي وقالوا ايدوي الہتنا خير آیا خدایان زمونږ غره دي هم یا کده عیسی ابن مریم علیہ السلام ما ضربوه لك الا جدلا نبیا نوی دی تعالی را خبر مگر د فار د جګړې بل هم قوم خصمون بلکې د یو قوم د جګړمار ان ونو عیسی علیہ السلام الا عبد مگر د الله بندو انعمنا علیه انعام کړو مونږ پاغه وجعلناه مثلا او ګرځول مونږه مثال عجیبا لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیلو چې بغیر د والد نه په خپل قدرت الله پیدا کړو ولو نشاء کزمونږه خو غشه لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون نحامخا ګرځول بموي فبدل استاسو کی ملائک فی الارض یخلفون او پدیز مکہ کی وجان نشین و نائبان وے یو مانا پایات کی دار اللہ وی کزمو خوخوے تاسو مدد ازمک خلفاء گرزولی ہے نمونگ بس تاسو فضے ملائک گرزولے وے نمنکم مانا وشی لجعلنا منکم بدلکم کچری خوخشو زمونگا لجعلنا منکم اے بدلکم ابن کثیر وئی دا منکم مانا و دیدے کی بدلکم گرزول بموے پا بدل ستاسو کی ملائک فی الارض یخلفون چزمکا کی غیب خلافت کولے دے او بالفسن آئبان و جان نشین بوے ایو مانا علماء دا کرے و یہ کافر تاوسو آئے چھ مونگ با دوبارہ اللہ پیدا نکی دا مانا اکثر مفسرینو او تفسیر القرآن کے علامہ ابن جوزی رحم اللہ کرے اے لو نشاء لجعلنا منکم اے لو ولدنا منکم اولادا ملائکہ یخلفونکم فی الارض کما یخلف اولادکم وای کدمو خو غشه لکه تاسو نه اولاد پیدا دی او غیس تاسو نه رستو په دې ځمکه کې نائبان او جان نشین ني نو داسې به تاسو نه ملائک پیدا کړي ملائک مو پیدا کړي
فإنا قادرون على أن نخلق من اولاد الناس ملائکه مونږ پدې قادر یو چې پیدا کو دا اولاد د خلقونو ملائک نو انکار مکوئ چې موږ عیسی علی السلام بغیر څنګه د والد نه پیدا کو دا یو دلیل لا غیر فار ذکر کړي وای تاسو دې پورې خان دی چې عیسی علی السلام بغیر د والد څنګه پیدا شو الله وای زد تاسو نه په ملائکو پیدا کولم سیم قادر نو کله چې خلاف جنس د جنس نه پیدا کول شم نو عیسی علیہ السلام خود خپل والدی د جنس نو راغې نه پیدا شنو دا کار څه ګران دی و انه وبشکا د حضرت عیسی علیہ السلام او دا غیدارا وتل د قیامت نه مخکي لعلم للساعه خامخا نخد قیامت دا فلا تمترن بها نخامخا شک مکوئ دی قیامت کی واتبعونی زما پسیر روان شي هذا صراط مستقیم او دا لار دنیغام فلا یسدنکم الشیطان او خامخا بندین کی تاسو لر شیطان د تابعداري د حقنا انه لکم عدو مبین بیشک د تاسو د پار دشمن لخکارا او سرغن ولما جاء عیسی بالبینات هر کله چې راغلی عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته په سرغند معجزاتو چې کله الله غ نبی کو او الله نبوت ولور کو بنی اسرائیل تراغه دا غیر اسمان خطون مخ کې قال فرمایلی خجیتکم بشکرات علمی کړي دي تاسو بل حکمت ابن کثیر وای د حکمت نه مراد نبوت ته ای بن نبوه ما تاسو رات لل کړي دي په پیغمبر ایسرا او د دې لپاره راغله مولي وبینا لكم او دې لپاره چې بیانکم تاسو تبعد الذی د باز هغه مسائل تختلفون فی چې تاسو اختلاف کوي پاغي کې فتقوا الله واطيعون پر الله نو یریږي زما تابعداري وکي ان الله هو ربي وربكم بیشک الله دغه الله رب زما دې او رب تاسو دې فعبدوه نیوازی دغه الله عبادت او بندگی وکي هذا صراط مستقيم او داد الارنيغا فاختلف الاحزاب من بينهم دا د قرآن خیچره حق چا بیان کو نو چاره سره خوشاله شوی ندی او غله په غاړه کې هار نه دی چولې او نی ورته ویل چې راخه خبره ده او فاختلف الاحزاب من بينهم د توحید د بیان نفس مختلف لفی شوی ډلې من بینهم په خپل منس کې مختلف شوی ډلې من بینهم په خپل منس کې یو ډله حق پرست وای وی دا الله بنده دی دا الله رسول له او دا حق ډله او بل ډلې وی چې دا د الله ولد دی العیاذ بالله نو بل درې ډلې وی چې نا بعینه الله هم دغه فاختلف الاحزاب من بينهم مختلف شوی ډلې په خپل منس کې فویل للذین ظلموا نو هلاکت دی وی د پاره د هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو مشرکانو من عذاب یوم الیم دا عذاب دا هغه ورځ دردناک نه هل ينظرون انتظار نکوي دا خلق الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم بغتتن تاشراب شیدوی تناسا پی وهم لا یشعرون او دی بپوهیگینا الاخلاو دا دوستان چی دا غی دوستی دا لالچو دا دنیا دی یوم ایزن پدارز بعضهم لبعض عدون بعضی دا دوی دا پارا دا بعضی دشمنان بی الا المتقین مگر پرزگاران دا چا دوستی چی دا پا تقوی بنا دا او دا چا دوستی دا اللہ دا پارا دا دا گورا قیامت کم ختمی گی نا دیو جنا گورا دینی دوستی دمر لویش ہے دنیاوی دوستانی چی اغد لالچو دا دنیا دوستانی دی دا بدیو بل دشمنان شی الا المتقین مگر پرزگاران نددائی دوستی با ختمی گی نا الا المتقین مگر هر آغا دوستی چی آغا دا الله د پاره دا د قیامت دراتلو سره ختميږي نه دا د قیامت دراتلو سره ختميږي نه نو دی آیات مبارکه کې
د ایمان د وجه نه د دوستۍ ډېر لوی فضیلت ذکر کړي او راغلی چې د الله د وجه نه محبت ډېر لوی شی حدیث پاک کې راغلی او حدیث دې کې ابن کثیر ذکر کړي چې لو ان رجلين تحابا في الله احدهما بالمشرق والاخر بالمغرب فلجمع الله تعالی بینهما یوم القیامه وای کی یو سړی دو د الله لپاره یو بل سره مینه ساتي دینی د ایمان د توحید مینه را نو که یو په مشرق دی بل په مغرب دی نو پرز د قیامت به الله دواړه را جمع کی او وای با دا هغه کس دی چې تا ور سره زما د رضا د پاره مینه کړو تا ور سره زما د رضا د پاره مینه کړو نو د الله د پاره دوستی دا ډېر لوی شی لکه حدیث کې راغلی چې و قسمه کسان بدارش د سوري د لاندې وي دو پکې یو پکې هغه هم ده کنه چې د الله د پاره مینه او د الله د پاره یو ځکې د الله د پاره بس جدا کی الا المتقین مگر پرهیزگار یا عبادی بندگانو زما پرز قیامت با اللہ وئی لا خوف علیکم اليوم نبوی سیر پتا سبان ننرزی ولا انتم تحزنون او نبوی تاسو خفا و غمجن الذین راکسان دی آمنو چیمان روڑو بی آیاتنا زمون پایاتنو وکانو مسلمین او دی مسلمانانو تابدار رکیم ایمانو او ظاهرنم د شریعت پابندو او دخول الجنت وردن نشی جنت تا انتم تاسو و ازواجکم او استاسو بیبیانی تحبرون خوشحال بکڑے شی خیسته بکڑے شی او تحبرون معناگانی در سورہ روم کی تیرے دیره که دا ازواج نه مراد سدی د امام قرطبی وای هغه مسلمانانی بیبیانی چې دنیا کې وي نو دایبم ور سره الله وای چې جنت ته وردن نشه یا د ازواج نه مراد هغه مرګری دي د مؤمنانو ازواج نه مراد سدي هغه دوستانو مرګری دي د مؤمنانو نه یاد دې کې دریم قول امام قرطبی دا ذکر کړي د بیبیانو نه مراد هغه د جنت حور العین دي انتم وازواجکم تحبرون تاسو بیبیان خوشحال بکڑے شئی خیسته بکڑے شئی یطواف علیہم گرزول بشی پدوی بانے بسحافن کاسی پلیٹون بای کاسی بای من ذهبن دسرو زرو و اکوابن او کزی بای دسرو زرو وفیها او پدی جنت کی ما غبی تشتہی الانفسو چی خواخید دی زرونا وتلذ الاعین او پدی کی لذت وید دی لسترگو وانتم فیها خالدون او یی بتاسو پدی کی امیشا وتلک الجنت اللتی او دا جنت آغرے ورستموها چی پا میراث در کیس تاسو تا بما کنتم تعملون پسبب داغی چی وی تاسو عمل کون کی اللہم جلنا میں لهم فیها فاکهۃ کثیرۃ دوی د پاره پدې کې میوه بډېری منها لکم تاسو د پاره فیها پدې کې فاکهۃ کثیرۃ میوه بډېری منها تاکلون او د دې میوه نه تاسو خورئ ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جهنم خالدون فعذاب د جهنم کې بامیشوی لا یفتر عنهم نبشی سپکول عذاب ددوینا وهم فیه مبلسون او دیب پدی اور کی جہنم کی ناو میں دیدار خیرنا وما ظلمناهم او ظلم نوکڑ من پدوی ولیکن کانو مظالمین لیکنو دی ظالمان ونادو یا مالکو آواز بور کی دا جہنمیان وی بیا مالکو اے اختیار مندی اے اختیار مند ملائکو ددی جہنم اے اختیار مند ملک ددی جہنم منگ دا پارا اللہ نسوالو کا لیقضی علینا ربک چی فی سلد مرگو کی پا منگ بان ربک ربستا قالا دا اللہ دا طرفنا جواب بورتا ملاوشی قالا دا ملک بورتا ہوئی انکم ماکسون
بیشک تاسو بامیشه پدی جهنم کی وقت روی او مرگ بن رازی لقد جیناکم بالحق بیشک راتل کړو مونږ تاسو ته په حق دین سره ولکن اکثرکم للحق کارهون لیکن ډیر پتا سو کې حق لربد غنون کیو آیات کې اشکال له سوچ ولکوي دا خطاب جهنميانو سره دی ورته وي تاسو کې ډیرو به حق بد غنلو نو معلومه ده چې دا صدر کې دی په بد نه غنلو بیا په اور کیو دي ولکن اکثرکم للحق کارهون داغي یو جواب دار امام قرطبي وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای چې اکثر دې کې په معنا د کل ولکن کلکم للحق کارهون تاسو کې ټول به حق بد غنلو یو معنا دا چې اکثر دې کې په معنا د کل او دا قول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او یو دا جواب هم دی چې دې کې د اکثر نه مراد مشران دي دا اکثرو نه مراد دې کې مشران دي او هغه کشران ذکر نه کوي خو سم د دې تابع وای اکثر په تاسو کې دا مشران یادای تا چې کم جهنم کې دی او د اره گمراهۍ د دل مشرو وای اکثر په تاسو کې حق لره بد غنون کیو بد بمو غنلو او انور خو در پسې سم در روانو ایو خو بس تاسو د خلی بندگانو ک تاسو صلاح حق نو وی دا حق دی او ک تاسو صلاح حق نه مرتنا حق وی ولکن اکثرکم للحق کارهون طول پتاسو کی یا اکثر پتاسو کی چا د گمراهی د ډلې مشورو حق لره بد غنون کیو الا نور خور پسې سم روانو ام ابرمو امرن آیا مضبوط وی دی امرن یو کار زما د حبیب په مقابله کی فإنا مبرمون نو مونږ مضبوطون کیو علامہ ابن جیزو یم ابرمو یم احکمو امرن فإنا مبرمون فإنا محکمون مونږ مضبوطون کیو د دای د هلاکت غمک دغه بندوبست جوړو ام ابرمو امرن آیا مقرر کړی دی بی یو کار زما د حبیب د تکلیف رسول لپاره فإنا مبرمون نو بیشک مونږ مقررون کیو د دوی هلاکت لرا هم یحسبون آیا ګمان کوي دوی ان لا نسمع سرهم داګنی چې ناور مونږ پټي خبرې د دوی ونجواهم او جرګي د دوی بلاولنا ورسلنا او ملائک زمونږه لديهم د دوی سره یكتبون لیکي هغه چې دای څه کوم عمل کوي دای چې څه کوي نو هغه لیکي قل فرمای ان کان للرحمن ولد کچره و د پار د رحمان ولد اولاد مشرکان لکتاو چې څنګه وای فانا اول العابدین نو زبو اول د عبادت کوونکو نه دغه ولد تا آیات یو ګور معنا دار د رحمان د پارک العیاذ بالله ولد و لکه څنګه چې کافر تاسو وای لکنت انا اول من يعبد ذلك الولد زبا ولدا چانوي چې دغه ولد عبادت به کوله لکه د بادشاہ د بچی او داغه د خادمانو خلق د بادشاہ د وجنه عزت کوي ولکن ليس للرحمن ولد فلست بعابد الا الله وحده د رحمان ولد نشتا نو زکه د الله نه بغیر د بل چا عبادت نه کوم وې دي ته دلیل د تلازم علامہ ابن جی تفسیر القرآن کی وای دلیل د تلازم ورته وای زکا عبادت د ولد معلق کو د وجود دا غسر او وجود د ولد خود محال نه نه عبادت ان محال نه دې ته دلیل د تلازم وای دې ته دلیل د تلازم وای زکا عبادت د ولد معلق کو داغه د وجود سره شرک شری موجود و نو ما بدا سے کړي خود ولد وجود محال له نو زما عبادت محال له یو قول آیات مبارکه کې دا او امام مجاهد او دی وای ک چری وې د رحمان د پاره ولد فی زعمکم نز اول د هغه چانم فانا اول العابدین و اذا ولد انکار کون کنم د دینا او دا وی په معنا د انکار راضی
تاسو د دې خیال مطابق مشرکانو فانا اول العابدین نو ز اول د انکار کوونکو نیم د دې خبره نه فانا اول العابدین اے اول من ينکر ذلک شغد دین انکار کړ سبحان رب السماوات والارض سبحان پاکی دا رب السماوات اغا رب دا اسمانونو او د زمکو لرا رب العرش چه رب دا عرش دے مالک دا عرش دے عما یصفون دا آسن چه مشرکان کم صفتون بیانی فذرهم نپریک ددوی یخوضو چه ورننوزی پر اخبری گمراہی و جہل کی ویلعبو علوبی کئی حتی یلاقو تردیش ملاو بشیدوی یومهم الذی دا رزی ددوی دا حقی سرکانو دا رزی ددوی دا حقی سر یوعدون چدی سر وعدہ کی دیشی وهو الذی ادغا اللہ فی السماء الہ پاسمان کی الہ و معبود دے پاسمانونو کی دا اللہ الہ دے و معبود دے وفی الارض الہ او پزمک کی الہ و معبود دے وهو الحکیم العلیم او دا اللہ حکمت والے خاوند حکمتون دے علیم و پوالے وتبارک الذی برکت والے ذات له ملک السماوات والارض چې دې الله لپاره بادشاہی د اسمانونو او د زمکو لا وما بینهما او هغه چې پمند دي کړي هغه چې پمند کړي هوا کې لکه پرندې لوزي او نور مخلوق دې الله وعنده علم الساعه او د دې الله سره علم د قیامت دی و الیه ترجعون او دغه الله تبتا سو واپس کړي شي ولا یملک الذین مالکان ندی هغه کسان یدعونا شراب دی دا مشرکان من دونه لاوذ اللانا الشفاعت د شفارس الا من شهد بالحق مگر اسوک چې گواہی کړي په حق سره چغین مراد د حق نه مراد لا اله الا الله او توحید ده الا من شهد بالحق مگر اسوک چې گواہی کړي د حق یعنی داغه د توحید او د ایمان عقیده او په دغه عقیده باندې دنیا نه تله او د ګناهونو د وجنه په اور کې مبتلا ده نو الله به یو کامل مؤمن ته وي چې کچره د شفاعت کې زید اور نه بار کو دا الله رحم بشوي او د مؤمن عزت به پیریږي وهم يعلمون او دای به پیجن یغلر چې د موحد د مؤمن ده او په توحید عقیده باندې مرشد ده ولا انسان تم کچره تاسو کو د دوینا من خلقهم چې سوق دې چې پیدا کړی لا یقولن الله نخام خادیب وای چې الله فانا یؤفکون نو کم فلدی اړول شي د توحیدنا وقیله یا رب داو یا هو عاطفه نو دا وقیله پس باندې عاطف ده ناغي بارک علماء وګڼ اقوال ذکر کړي بعض وی امام بخاری رحمت الله علیه وی چې دا عطف ده ام يحسبون الا نسمع سرهم ونجواهم غمخ کی آیات کی در لطیر شلایات اتیائم کی آیادی گمان کئی گنی چی ناورو منگا پٹ خبری ددوی و نجواهم و جرگی ددوی وقیلی او ناورو منگا دغوینا د نبی علیہ السلام یو قول آیات مبارکہ کی دار وقیلی او ناورو منگا وینا دا اللہ دا حبیو باز ویدہ عطف دے وعنده علم الصعبانی نمانا دا شوا وعنده علم الساعه وعلم قيله دا الله سره علم د قیامت ته او علم د دی وینا د پیغمبر ره چې الله حبیب ویلو یا رب انها اولئ قوم لا يؤمنون دا الله سره علم د قیامت ته او وعلم قيله او علم د دی وینا د نبی علیہ السلام نے او بعد وی چې دا واو عاطفه نه ده بلکې واو د قسم ده وقیله نو معنا دا سدا قسم دے پوینا د پیغمبر وانی قسم می دی پوینا دا وی چې نبی علیہ السلام نے اللہ حبیب سے ویلو یا ربی و اے رب زما انها اولئک قوم لا یؤمنون وی بیشک دا یو قوم نے
لا یؤمنون چې د ایمان نروړي فصفا عنهم نو مخ ګرځو د دوینا وقل سلام او آیا زستاسو د شر او د فساد نه سلامتی اغواړ دا سلام د متارکت ده سلام د تحیه او سلام د شریعت په کافر نشتا فسوف يعلمون زرد چې په وشلوي دایله په پتو لګي په وشي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ